داسې شاعر په صوابۍ کې بل نشته. نو تسکین یو نو تسکین به چې کور ته راته نو په دې مقبره به راته او ماسخوتنو نو عزیز ورته وی چې یاره ته خو پیریان نه منې او عزیز تسکین عزیز خو به مقبره وی نه داسې لږ لږې منو. نو داسې یو ورځې موږ را روانو نو یو پیسکوری او د هغه غاښو ته ګوته ونیسله وی ده نه مسواک کړی دی او نه دغه کړی دی برش کړی دی او د انسان ځان لاسې کار کتلی دی وی څومره سپین سپین غاښونه. نو نن زموږ ډېر خوږ ملګری او د پښتو ژبې ډېر بې بدله شاعر تسکین مانیروال سړی دا ویل هم نشي چې هغه نن مړ دی ځکه چې تسکین خو د ژوند نوم دی، تسکین د مینې د محبت نوم دی او تسکین چې کوم دی نو د تخلیق نوم دی. نو سړی په خوله هم دا نه راځي چې هغه نن مړ دی او رښتیا خبره دا ده چې داسې خلک مري هم نه په جسماني توګه باندې خو مړ شي خو د هغه په خپلو حرفونو کې به ژوندی وي. او زمونږ په دوستانو کې په ملګرو کې تسکین ډېر په ډېرو حوالو باندې ډېر منفرد سړی و. زه ډېر په ذمهدارۍ سره دا خبره کوم چې په صوابۍ کې داسې شاعري چې داسې روماني شاعري چې هغه د یو تخلیقکار د ذات نه راوتې ده او د هغه د ذات نه چاپېره چورلي او په هغې کې په هغه چورلک کې په هغه دایرو کې چې دی نو تفکر پیدا کوي نو داسې شاعر په صوابۍ کې بل نشته. نو تسکین یو او تسکین چې لاړو کومه خلا پیدا شوه کومه تشه هغه زما خیال دی چې فلحال هېڅوک هم دا دعوه نشي کولی چې زما په ذریعه به ډکه شي. دا هر چا خپل خپل نوم دی خپل خپل پیژندګلو ده خپل خپل ځانګړی مقام دی خو تسکین په ډېرو حوالو باندې او زه دا ګڼم چې تسکین ډېر خوش قسمته هم او ډېر بد قسمته هم. خوش قسمته خو په دې و چې تسکین باندې خدای پاک د هغه په اوږو باندې چې کوم دیوتا ناستو د تخلیق نو هغه ډېر منفرد او بد قسمته په دیو چې په هغه کې ډېر غیر معمولي قوت موجود و د یو ډېر ښه مفکر د یو ډېر ښه نثرنګار یعنی په ډېره ځوانۍ کې یو ځل هغه په رحمان بابا باندې په انګریزۍ کې یو مضمون لیکلی و ما ته یې ورولی. تاسو یقین وکړئ چې د هغه کچ مضمون لا تر اوسه پورې زما د نظره بل نه دی تېر شوی بل چا. دغه شان په هلکوالي کې هغه لکه د کرشن چندر د په خر باندې یو دغه لیکلی و څنګه چې کرشن چندر لیکلی و گدی کی سرگذشت. تاسو یقینو کوي بندوي غني خر خپل کیسه په خپل کوي نو هغه کې غیر معمولی تخلیقي توانو هغه تخلیقي توان زما خیال له 50% دغه نه راوته دي. نن چې کوم خلا پیدا شو کوم تشه پیدا شو هغه ډیر لوی خلا ده هغه دغه د شخصیت یو بل اړخ داو چې ډیر زیات معصوم سره بلا خاطری د مونږ سره لکه د مثال په توګه باندې مونږ یو ځل د عزیز دی پوجره کې ناستو او پاره کې چې دنو په پیریانو ماماګانو باندې خبرې کې دي چاوي پیریان منم او چا نه منم. تسکین عزیز تاسو کوي ته نو زه خو بالکل نه منم. نو تسکین بچ کور ته راته نو په دې مقبره براته او ماسخوتنو نو عزیز ورته وی چې یاره ته خو پیریان نه منې او عزیز تسکین عزیز خو په مقبره وینا داسې لږ لږې منو. نو داسې معصومیت او یو ځل چې دنو مېلمانه راغلي نو مور ورته وی چې په نوي کنډول کې بچې اوبه وسه نو دی ورته سم د لاسه وایي چې مېلمانه خو کنډول نس کې اوبه څکي اوبه به وله صفا اوسم. نو داسې یو ورځې موږ را روانو نو یو پیسکوری او د هغه غاښو ته ګوته ونیسله وی ده نه مسواک کړی دی او نه دغه کړی دی برش کړی دی او د انسان ځان لاسې کار کتلی دی وی څومره سپین سپین غاښونه دي. نو یو ډېر منفرد تخلیقکار او یو ډېر ښه انسان او ډېر معصوم د مینې ډک. نو زه خو به بیا ووایم چې نن خدای پاک دې وبخي د خاورو سره چې نن موږ دې خاورو کې بنده نه دی ښخ کړی په دې خاورو کې موږ رومان ښخ کړه په دې خاورو کې موږ مینه ښخ کړه په دې خاورو کې چې دی نو محبت دفن شه په دې خاورو کې حرکت او حرارت دفن شه په دې خاورو کې ښایست او ښکلا دفن شوه په دې خاورو کې د جمال سره د جنون تر حده مینه کوونکی یو ډېر منفرد تخلیقکار دفن شو یو جرأتمند تخلیقکار. خدای پاک دې د خاورو سره وبخي او خدای پاک دې موږ ټولو له صبر راکړي ځکه چې دا ډېر دې کال کې زموږ نه ډېر ښکلی ښکلی خلک او ډېر ښایسته ښایسته ملګري نظار لږ وخت کېږي چې نظار زموږ نه لاړلو داسې نور بلا ملګري لاړل مشران به را دي بلا موږ نه وخوړل. نو الله تعالی دې وبخي او خدای پاک دې ټولو له صبر ورکړي.